هسې ما یو خبره کوله که چېرته دغه قضیه او دغه دوسیه پر ماشومانو باندې جنسي تیری او د جنکیانو پر وړاندې داسې تاوتریخوالی د مسلمانانو هیوادونو کړی وی، تحریمونه، بندیزونه او د مسلمانانو هغه ضعیف او کمزوري مسلمانانو بل دین ته اوښتېدنه او ترڅنګ یې د نړیوالو د ماشومانو په حق کې سازمانونو چغارې به تاسو اورېدلې دا چې دمګړې پر دغه قضیه کې امریکا دی، د امریکا سیاستمداران دي او پر رس کې ټرمپ دی. ټوله نړۍ صرف چکچکې ورته وهي، هېچا هم نه تحریم ولګولو نه بندیز ولګولو او نه چا هم دې دومره هوا ورکړه. حال دا چې تر ټولو بدنامترینه، تر ټولو سختترینه، تر ټولو فحشاترینه دوسیه او قضیه او فعلونه عکسونه مخته راغلي، خو بیا هم نړۍ او نړیوال صرف کومنټ او لایک خبره پاتې ده. خبره مې دا کوله د مسلمانانو د عیبونو لپاره، د مسلمانانو د کمزوریانو لپاره، د مسلمانانو د پرځولو غورځولو لپاره ټول نړۍ یو لاس شوی ده. حتی ځینې کمزوري مسلمانان هم ورسره ولاړ دي، مګر دا چې د اپسټون په قضیه کې دوی دي هېڅوک هم غږ